اوس د شمال پښتون غني په دوستم پالو خوړل توړ تیر دوه دورې طرزي عطاو په مارشالو خوړل اوس د شمال پښتون غني په دوستم پالو خوړل ټول تاجکان او ازبکان هزاره نه یادوم دوی ښه پوهېږي چې زه لوی سړي خواره یادوم ټول تاجکان او ازبکان هزاره نه یادوم دوی ښه پوهېږي چې زه لوی سړي خواره یادوم یو خواته لوږه ده غربت دی موږ په ځان حیران یو طالب دی عشر او زکات غواړي حیران یو شپه د طالب ورځ د حکومت ته په توپونو یې ولي میندو بچي واچول په یو ټن بمونه یې ولي شپه د طالب ورځ د حکومت ته په توپونو یې ولي میندو بچي واچول په یو ټن بمونه یې ولي لږې راوښایې دفتر او د دوی ځای چېرته دی د بشري ټولنې مشر نرخه ځای چېرته دی لږې استاده لږې راوښایې دفتر او د دوی ځای چېرته دی د بشري ټولنې مشر نرخه ځای چېرته دی ولې د لوڅ کړم خور او لور مو ورکه نه لرمه زه بشر نه یم زه حق په ځمکه نه لرمه که مې راویښ نه کړئ زه خپله خودکشي کومه نور احتجاج نه کوم زه لښکرکشي کوم او دا دی سپرلی دی درانې صاحب دا دی سپرلی دی ونې بوټي نباتات بلار بدي خبر به شئ که خیر بیا انتخابات بلار بدي وزیر صاحب دا دی سپرلی دی ونې بوټي نباتات بلار بدي خبر به شئ که خیر بیا انتخابات بلار بدي د ماشټرۍ او لیسانسي اوښان به بار راوړي فکر کوم چې 3 زمن به په یو وار راوړي تراب صاحب بل نظم وی خو ستاسې د لاسونو پړکار ډېر زیات کم دی تراب صاحب تشویق کوي ما صلح ته مخکې نظم البته تاسو ته به تکراري مرګرو پوښتنه ده په اسمان بیا تندریزې ورځې ګرځي د غضب مټې کشکړې لنده ناستې د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده کوک پټکی د دې طالب مغرور په سر دی د سینې سر ته یې ټومبلی یو خنجر دی اوږدې څڼې ګڼه ګیره له بریتونو اړوي له مخ ویښته په غبرګ لاسونو د یو ونې لاندې ناست په ملا راکوب دی او تر څنګ یې خیا 2 کلاشنکوف دی د یو ونې لاندې ناست په ملا راکوب دی او تر څنګ یې خیا 2 کلاشنکوف دی له رزمکه تر کوګکه تر هلمنده 3 جاغورې ورسره یو کمربنده له منبره تر مرچل کوي اعلان او پر څنګل خوبونه پرېږده ملا جانه ګرمه وینه یې په رګونو کې ګډېږي د تیر بزرو ترانې ورته غږېږي ښایي دا چې د هوا په نیلي سور دی ته به وایې د نړۍ یو امپراتور دی او ربه خیر له کوم ګړنګه به راغورځي په اسمان بیا تندریزې ورځې ګرځي د غضب مټې کشکړې لنده ناستې د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده هلته ګوره یو سرتیری په سړک او تالاشي کړي ورسره دی یو ټوپک تذکره رانوم د څه ده د چا ځوایي چیرې ځې له کومې راغلي د کوم ځای په یو مټ باندې لیکلی دا شعار دی یا وطن او یا کفن همدا یې کار دی په یو مټ باندې لیکلی دا شعار دی یا وطن او یا کفن همدا یې کار دی دوه سرتیري بوخت د یو ملک په دفاع کې لویه ربه دوی یو بل سره پخلا کړي دوه سرتیري بوخت د یو ملک په دفاع کې لویه ربه دوی یو بل سره پخلا کړي دا نړۍ به تل نیمګړې نیمایي وي او تل پاتې به خالقه ستا خدایي وي د مکې او مدینې له فضیلته الهي د خپل حبیب له برکته د دوی منځ کې د شیطان کفره کېږدي د تلپاتې ډزبندۍ ډبره کېږدي یو د بل مرګ ته وعده پر وعدې ناست دي
د غضب مټې کشکړې لیندې ناستې د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده میرویس یا احمدشاه راته پیدا کړې مشک عالم غوندې ملا راته پیدا کړې ولې دا زما پښتون ټبر او په څه باندې وژل کېږي لر او بر وی دا زما د ارمانونو سترګې سرې دي که تر شا مې د منظور پښتون نارې دي دا زما د ارمانونو سترګې سرې دي که تر شا مې د منظور پښتون نارې دي اپریدو مومن شینوارو یوسفزیو بلوچي مروت خټک وڅکزیو داودزي بنګخ کاکړ او سالارزیو له داوړ وزیر مسعود او یورګزیو یم ولاړ په خپلو مټو مال اعمال یم دبدبه مې د خوشحال دستر خوشحال یم ولاړ په خپلو مټو مال اعمال یم دبدبه مې د خوشحال دستر خوشحال یم زه به خرڅ نه شم هېڅکله په روپو پښتنو درته قسم خورم په پښتو له امو تر سردریاب مې لړزولی را سره شی ټول پنجاب مې لړزولی حق به اخلو که موسر له تنو لویږي د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده وزیر صاحب څوک د شپې تر نیمایي سندرې وایي څوک د شپې تر نیمایي سندرې وایي څوک مستان تر سبایي سندرې وایي څوک سحر وختي د سوال پر تخته ناست دي ګرد د ورځې د وبال پر تخته ناست دي څوک چکر لځي چورلکې لري خپلې د چا نشته د پښو لاندې چپلې څوک په لس چته ماڼیو کې اوسېږي په چا باندې بیا زړه خیمه څڅېږي څوک د قبر ځای هم نه لري حیران دي څوک د قبر ځای هم نه لري حیران دي څوک د سل جریبه ځمکو خاوندان دي چا د خوښې او د شرنګ جامې اغوستي چا په خپلو وینو رنګ جامې اغوستي چا د سر ویښته شکولي بورې کونډې څوک له ډېرې عیاشۍ ګرځي بربنډې چې هر وخت راځي رازه وینه جاري ده د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده په اسمان بیا تندریزې ورځې ګرځي د غضب مټې کشکړې لینده ناستې د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده احمدشاه دراني صاحب احمدشاه په درانیو کې یو کس و دی د خپلې کونډې مور د زړه جرس و په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخیستلو باندې سر و خلک وایي هو به هو پنځم عمر و مشهور شو له چتراله تر بولانه له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه اباسینه تر امو او تر واخانه پوهنمله پوهندویه پوهیاليه ننګیاليه توریاليه ګټیاليه سل رحمته دې په پلار او په ادېشه ازادي دې د سپېڅلې مور شودېشه سل رحمته دې په پلار او په ادېشه ازادي دې د سپېڅلې مور شودېشه مؤسس د لوی افغان وي ته تورزنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه بزرګونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیدارانو نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کلسله نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کلسله نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خات شول نه یې نوم نه یې نښان او نه پرې یاد شول خوشحال څه استاد خوشحال څه و خوشحال بیګ او یو نواب و د مغولو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو بیا هله ستر خوشحال شو خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه نه پروا د چا لرم خپل اغوندم نه پروا د چا لرم خپل اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپل اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوه نه خطبته شپه نه پروا د چا لرم خپل اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپل اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوه نه خطبته پښتون وانخلم خان ترکې ببرک خان میرزمان خانه پر قبرونو مو رحمت شه باکو خانه باچا خان او ایمل خان که افضل خان و پښتانه و دوی سوچه مسلمانانو بربادي د دې هیواد له هغه راسي دا هیواد شلو برباد له هغه راسي د قدرت ګدۍ ته یې شا ورسي خمشه د نادر کورنۍ بیا رانې خمشه له اکبر او له امان بخښنه غواړو د دې خپل څري ګریوان بخښنه غواړو له داود بخښنه غواړه به بخښنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې په کور کښېنه دننه